کسارا گاډه کړې د لمر سپوږمۍ او ستوري رڼا د باندې زیاته د قرآن درنو اوریدونکو، ستاسو پام راوړو د الحاج مفتی جان محمد راشد صاحب د قرآن کریم تفسیر او ترجمه درس ته. د باندې زیاته د قرآن د یوه تورې رڼا. سورة بقرة او 20 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. تیرو درسو کی خدا خبره موږ او تاسو واورېدله چې الله رب العزت د درو ډلو خبرې راته وکړلې. اوله ډله یا اول جماعت د مؤمنانو، دوهم جماعت د کفارو او دریم جماعت د منافقینو وو. د دې څخه وروسته الله رب العزت د نن په درس کې د خپلو نعمتو تذکره او یاداوري راته کوي، بالخصوص پر هغو انسانانو باندې چې هغه د الله له طرفه څخه په یو بل صفت باندې نازول سوي دي یا په بل انعام باندې نازول سوي دي چې هغه نعمت یا انعام دی د ایمان. نو مؤمنانو ته الله رب العزت د آیات بیا ورتازه کوي چې تاسو زما نعمتونه چې پر تاسو سوي دي د هغو شکر ادا کړئ. نو الله رب العزت داسې ورته فرمایي: یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. یا ایها الناس، ای خلکو. الناس چې کله په قرآن کریم کې راسي دغه لفظ د دې څخه مؤمنان او کافران دواړه مراد دي. یا ایها الناس، ای خلکو، که تاسو مؤمنان یاست او که تاسو کفار یاست، په هر صورت کې باید اعبدو، عبادت کوئ، ربکم، ستاسو د پالون کې ذات. عبادت کوئ ستاسو د پالون کې ذات. هغه عبادت څنګه؟ هر انسان چې هر وخت سجده کوي، رکوع کوي، لمونځ کوي، همداسې نور پټ او ښکاره عبادتونه کوي، دا به د رب جلیل لپاره وي او د هغه ذات لپاره به وي چې هغه د انسانانو خالق دی. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی، تاسو د خپل هغه رب عبادت وکئ، خلقکم، چې تاسو یې پیدا کړي یاست. اوس تاسو په خپل تخلیق، په خپل پیدایش کې یو څه فکر وکئ زما ورونو. موږ او تاسو یو وخت داسې وو چې نه مو پلار معلوم و او نه مو مور معلومه وه. لږ فکر کول غواړي، لږ. یو وخت داسې وو چې انسانان زموږ او ستاسو د مندو او پلرو په باره کې آګاه لا نه وه چې دغه انجلۍ، دغه ښځه به د کم چا سره کورداري کوي او کم انسان به د دغې ښځې خاوند جوړیږي. بیا به د انسان د ملا څخه څونه اوبه را جلا کیږي، په هغه اوبو کې به کمه ذره وي، د هغې ذرې څخه به کم انسان په کم انساني شکل او صورت پیدا کیږي. دغه ذره د پلار د ملا څخه چې را جلا سول، د مور د سینې څخه چې را جلا سوله، دغه ذره یوازنی ذات و چې الله رب العزت و ورمعلومه وه. نور زموږ او ستاسو په کلو کې، زموږ او ستاسو په منطقه و علاقه کې هیڅوک په دې باندې آګاه و خبر نه و چې دغسې یو ذره پیدا کیږي، د دې ذرې څخه به نو بیا پلانکی انسان پیدا کیږي چې دا به د سترګو رنګ وي، دماغ به دومره تیز لري او ذهن به تیز وي، دومره قدر عاقل او دومره قدر ناپوه به وي، همداسې نور صفتونه به لري یا به یې نه لري. نو دغه ذات د دې وړ دی زما ورونو چې الله رب العزت دی، انسانان یې باید عبادت وکړي. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، چې تاسو یې پیدا کړلاست. اوس تاسو دا خبرې ته متوجه سئ، که چیرې زموږ شکلونه خدای نه کړده، په هغه شکلو باندې الله را بدل کړي وای. کم شکلونه چې الله رب العزت ته بد ایسي، کم شکلونه چې الله رب العزت ته مبغوض دي، د کومو شکلو او د کومو صورتو سره چې الله رب العزت محبت نه کوي، دا به نو خطرناکه خبره وای او د تشویش و وسوسې وړ خبره به وای. دا چې الله رب العزت موږ ته شکلونه انساني راکړل
او بیا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړلو، د ایمان او د دین او د اسلام په صفات یې ونازولو، بل کلام قرآن مجید ته کښېنولو، نو دغه ذات باید عبادت وکړو په هر صورت کې. که چیرې زموږ شکلونه او صورتونه د ځنګل د حیواناتو په شکلو وای، یا د درندگانو په شکلو او صورتو وای، یا د دریابو د مخلوقاتو په شکلو وای، یا د غرو د درندگانو ځناورو په شکلو وای، یا داسې نور شکلونه وای چې د انسانانو د کتلو وړ نه وای، بیا به مو څه کولای. لہذا هر انسان که په هنداره کې ګوري نو د الله رب العزت شکر ادا کړي او دا ووایي چې رب زه ستا څخه راضي یم، ته زما څخه راضي سې چې په دومره بهترین شکل او صورت یې راکړی دی. ځینې هغه ځوانان چې په خپل ښایست کې یا د خپل ښایست په فتنه کې را ګرفتاره دي، پر نورو انسانانو چې یو څه سترګې یې کښنې وي، یا پزه یې کښنې وي، یا غاښونه یې غټ وي، یا غوږونه یې کښنې وي، پر هغو انسانانو باندې بیا بد وایي او په خپل ښایست باندې نازېږي. که دغه انسان د خپل ښایست څخه نظر واړوي چې زما دننه په نس کې څه پراته دي، نو بیا به انسان ته معلومه سي چې یقینا دا بل انسان تر ما ښایسته دی. هغه یو عالم خبره هم را په یاد سوله. یو څوک پر یو انجلۍ باندې عاشق و، عشق دومره غلبه باندې کړې وه لکه د اوس ځوانان چې مور او پلار د خپلو ورونو او خویندو او د خپلو نورو قریبانو خدمتونه یې پرېښي، د پردي چا په عشق او محبت او مینه کې ګرفتاره وي. پیسې ګټي خو د موبایل پر کارت باندې مصرف سي، پیسې ګټي او پر ناحقه ځایو باندې مصرف سي. بالآخره هغه دومره بې وفا ښځه وخېجي، انجلۍ وخېجي چې دته هم وایي چې نو زما او ستا سره ولاړله، پلار زه ورکړلمه او زما نکاح د بل چا سره وتړل سوله. دلته نو دی بدبخت باره ژاړي چې ما خو پیسې پر تا مصرف کړې، ولاکه دې پرېږدم. هغه عالم چې په یو چا باندې امتحان کوي، هغه همداسې یو څوک و چې پر یو چا باندې عاشق و. بالآخره د دغه د علاج لپاره چې دغه انسان د غلط محبت او مینې څخه راوګرځي، نو بیا انجلۍ یو څو ورځې بندي کړله. یو څو ورځې چې د بندي کېدو تېرې سولې، نو بیا یې د کتغ او غذا او خوراک هم باندې بند کړي. بالآخره انجلۍ مخ پر زړېدو روانه سوله او د مخ هغه ښکلا او ښایست چې دی درلودی هغه په بدرنګۍ باندې واوښتی. خوله یې سره ننوتله، سترګې یې ننوتلې، د مخ هډوکې یې راپورته سوله او مریضي هم ورپېښه سوله، د اسهال مریضي ورپېښه سوله. بالآخره هغه بزرګ د دغه انجلۍ هغه مواد غائطه، بد مواد چې بد بویځي، هغه د یو چا په واسطه باندې یو چا ته وایي یا خپل د انجلۍ ته وایي چې دا په یو کڅوړه کې واچو، بیا یې هغه چا ته ورښکاره کوي چې هغه عاشق و. نو ورته ویې ویل چې ته پر دغو شیانو باندې عاشق یې، پر دې شیانو باندې. اوس د دا عشق او محبت څخه خلاص اخلي او که یې نه اخلي. که یې نه اخلي انجام دا دی، دا ښځه داسې کېږي. که یې اخلي انجام به دې داسې چې الله رب العزت په یو خپل دوست در څخه جوړ کړي. نو دا مې در دې را په یاد سوله کم ځوانان چې د خپل ښایست په فتنه کې اخته دي، په نورو انسانانو باندې بد وایي. ما ته خو داسې ښایست الله را کړی دی، داسې اندامونه لرم، داسې سترګې دي او داسې غوږونه دي، داسې وریښتان مې دي، تک تور وریښتان لرمه. نو زما ورونو د دې شیانو ضرورت نشته. یو انسان به تک تور وي خو الله رب العزت ته به ډېر محبوب وي. یو انسان به تک سپین وي، الله رب العزت ته به ډېر بد ایسي. عبدالله بن ابی بن سلول منافق وو، په قد او قواره باندې غټ وو، مګر الله رب العزت ته مبغوض انسان وو. دا بل طرف ته چې د نبی په صف او د نبی په ملګرتیا کې ټوله وخت مصرف کړی وو، بلال حبشي رضی الله عنه، هغه تک تور دی مګر الله رب العزت ته محبوب انسان دی. نو که د چا د شوالي علامه دا وای چې کم سړی سپین وي نو هغه به ښه وي، او کم سړی چې تور وي نو هغه به بد وي، نو بلال حبشي رضی الله عنه به الله رب العزت ته بد وای. نو د چا د تقوا یا د چا د شوالي علامه دا نسي کېدلی چې توروالی یا سپینوالی وي، بدرنګي یا شرنګ وي. الله رب العزت چې چاته د نیکو اعمالو توفیق ورکوي، الله رب العزت ته هغه محبوب دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، په تاسو کې الله ته محبوب او مکرم او معزز انسان هغه څوک دی چې هغه متقی انسان وي. نو یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم، چې تاسو پیدا کړی یاست، والذین او هغه کسان من قبلکم چې تاسو تر مخه، لعلکم تتقون، شاید چې تاسو ځانونه وساتئ د ګناهو څخه.
د عذاب څخه خپل ځانونه محفوظ وساتي او په نجات کې خپل ځانونه راولي، او د دې لپاره چې تاسو الله رب العزت ته متوجه سئ. د الله رب العزت په دا قدرت کې چې انسانان پیدا کوي، مخلوقات پیدا کوي، تاسو فکر وکئ الله رب العزت بس تاسو سره محبت شروع کی. الله دې را نصیب کی. الذي الله رب العزت هغه ذات دی، د هغه رب تاسو عبادت وکئ. جعل چې ګرځولې د لکم ستاسو لپاره الارض مځکه فراشا فرش، مځکه که هم په خپل شکل کې او د هګۍ په شکل کې، بیضوي شکل کې، په خپل ګردي شکل کې ستا موجوده ده، مګر بیا هم انسانان گزاره باندې کولی شي. مځکه چې هر څومره په ځان کې سختوالی لري، بیا هم د انسانانو لپاره الله رب العزت نرمه ګرځولې ده. مځکه که په ځان کې نور شان لري او هر څه چې ودرلودله، مګر د انسانانو لپاره مځکه بیا خوږي اوبه راپورته کوي، او د انسانانو وجودونه بیا مځکه په ځان کې قبلوي، او انسانانو لپاره فصل کښت کروندې بیا د مځکه شنه کوي، او انسانانو ژوند او گزاره په دې مځکه ده، او الله رب العزت د دوی د استفادې لپاره پیدا کړې ده. الذي جعل لكم الارض فراشا، هغه ذات چې ستاسو لپاره یې وګرځوله مځکه فرش، والسماء او اسمان بناء چت، وستاسو وری دومره قوي او مضبوط چت چې نه دی چاک وکي، نه زلزلې تاثیر باندې وکي، او نه د اسمان څخه پورته مخلوقات چې اوسي، نه د هغو دروندوالي په اسمان کې تاثیر وکي، او نه سری وکي، نه په دا اسمان کې زوړوالی رالی او نه کوژوالی رالی، نه بدرنګي پکښې راله. دغسې چت پکار دی چې جوړ سي. نو د اسمان جوړېدل د انجینرانو ته اختار دی. انجینران ته الله رب العزت دا فرمایي چې تاسو زما په رقم انجینري وکئ. یو چا بیان کاوه، علما انجینران ته خبره وکړله چې تاسو په خپل انجینري کې ماهر یاست، هر رقم کور جوړولی سي. دوی و هر رقم کور جوړولی سو. نو بیا مې ورته وویله چې هر رقم کور جوړولی سي، تاسې د توتکۍ په رقم کور ماته جوړ کئ. کور چې انسان جوړوي د مځکې د شکم څخه بنیاد ور واچوي، 11 12 شل 22 ملي سیخ کاروي. د دې لپاره بیا غالبکاران بسته کوي، او دې ته بیا ښه مضبوط او ټینګ کانکریټ ور اچوي، پر خپل اندازه او مقدار باندې سیخان راپورته کوي، میلان راپورته کوي. د لاندې د خوا څخه د تعمیر لپاره یا د کور جوړولو لپاره انسان بنیاد ور اچوي. نو علما ورته ویل چې تاسې کور راته جوړ کړئ چې هغه د لاندې د خوا څخه بنیاد نه لري، بلکې د دې خوا څخه بنیاد ولري. نو بیا مې ورته ویل چې تاسو د توتکۍ په رقم کور راته جوړ کړئ. او بیا مې ورته ویل که تاسو ډېر تکړه یاست، داسې کور راته جوړ کړئ چې هغه د لوړې د خوا څخه وي. بیا مې ورته ویل چې د غالبوزو په رقم کور راته جوړ کړئ. غالبوزې که تاسو چرګینۍ لیدلې وي چې کله پر چت باندې وموښلي نو هلته غارونه کوي، داسې کور راته جوړ کړئ. هغه حریان پاته سوله. والسماء بناء، د اسمان په جوړېدلو کې الله رب العزت انجینرانو ته اختار ورکوي چې تاسو زما په رقم انجینري وکئ. هاي کاشکې چې زموږ سره دا فکر زما ورونو وای چې کم استعداد، کم جوهر او کم علم او کم مسلک په کم فن کې چې الله مهارت را کړی دی، دا مو اصلي فکر دا کړی وای چې دا یقینا د الله له جانبه څخه دی. اوس د انسان دا شان ټوله هیر سي وای زه په خپل کمال باندې دې شي ته رسېدلی یم. وانزل، او الله رب العزت را کښته کړي دي، من السماء، د اسمان څخه، ماء اوبه، فاخرج، نو الله رب العزت را ویستل، به د دې اوبو په ذریعه باندې من الثمرات، میوې تاسو ته را ویستلې. دا د چی لپاره؟ رزقا لکم، برای رزق تاسو لپاره رزق الله رب العزت مقرر کی، او قسمه قسم جلا جلا بیلابیل نعمتونه الله رب العزت د اوبو پر برکت باندې د مځکې څخه راویستله. میوې دي اوس تاسو ګورئ، د هر سیزن جلا جلا میوې دي الله رب العزت د انسانانو لپاره پیدا کړي دي. فلا تجعلوا لله اندادا، نو تاسو مگر زوی لله د الله لپاره اندادا شریکان، وانتم تعلمون، او تاسو پوهیږئ هم. تاسو په دې پوهیږئ چې الله رب العزت شریک نه لري. د الله رب العزت سره په نومو او صفاتو کې بل څوک شراکت او ګډون نسی کولای، مګر بیا هم تاسو د الله لپاره شریکان ګرځوئ. کله دا وایست چې الله شریک لري، کله د اسمان عبادت کوي، کله د ستورو او کله د لبرو او کله د نورو شانو، د دې څخه خلاص پسر سي. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وصالح رب العزت هغه قوم ته چې په ټوله دنیا کې په خپل ژبه کې ډیر ماهر انسانان تیر شوي دي او ماهر قوم تیر شوي دي په عربیت یا په عربي ژبه کې، دوی پوره مهارت درلودی او دوی پوره فصاحت او بلاغت درلودی. کله چې به یو کوچني خبرې شروع کړلې، انسان به د خبرو ته حیران تلی. په شعرو کې د ژبه خلاصه وه، په خبرو کې د ژبه خلاصه وه،
الله رب العزت دا قوم ته بیا چیلنج او اخطار ورکوي که تاسو د قرآن په حقانیت کې شک لري، که تاسو د قرآن په صداقت کې شک لري، او که تاسو د قرآن په نورو معجزاتو په نورو آیاتو کې شک لري، یا خود یې چې قرآن خپله یو معجزه ده په دې کې شک لري، نو تاسو یو کار وکئ، هغه دا د قرآن په رقم یو صورت جوړ کړئ، د قرآن په رقم یو آیات جوړ کړئ، د قرآن په رقم نور الفاظ راوړئ، مگر د عربو ټوله ماهر انسانان او هغه انسانان چې بلیغ او فصیح انسانان و دغه قرآن ته عاجزه وه، د قرآن د یو صورت په رقم باندې دوی صورت نسوی جوړولی. نو الله رب العزت فرمای و ان کنتم او کچیر تاسو یاست فی ریب په شک کې دا قرآن نه منئ، د قرآن په باره کې شک درلودلی دی، مما نزلنا دا قرآن څخه چې موږ نازل کړي علی عبدنا زموږ پر بنده باندې، دا قرآن په باره کې شک لري، نو تاسو یو کار وکئ، فأتوا نو راوړئ بصورت یو صورت من مثله د قرآن په شان باندې یو صورت جوړ کړئ. سورت کوثر انا اعطیناک الکوثر داسې یو کوچنی صورت جوړ کړئ. سورت عصر والعصر ان الانسان لفی خسر دومره کوچنی صورت جوړ کړئ. غټ صورت جوړولی شئ، خو تاسو یو کار وکئ او د دې سره سره تاسو خپل هغه ټوله مددګاران چې تاسو باندې نازېدلاست هغه هم راوغواړئ، ودعو او راوبولئ شهداءکم ستاسو معبودان، هغه کسان چې تاسو عبادت کوئ، هغه مخلوقات چې تاسو عبادت کوئ، یا ستاسو په الفاظو باندې ستاسو خدایان راوغواړئ. ودعو شهداءکم من دون الله د الله څخه ما سوا، اوس نو تاسو یې راوغواړئ ان کنتم صادقین که چیرې تاسو یقینا رښتینی یاست په خپل دغه کار کې او په خپل دغه دعوه کې چې قرآن نعوذ بالله غلط دی او موږ کولی سو چې بل صورت جوړ کو، بل قرآن جوړ کو، نو د دغه کار لپاره تاسو د خپلو ملګرو سره راجمع سئ، نسوای جمع کېدلی. تر اوسه پورې د کفر ټوله کوشش پر دې باندې تمام سو چې باید داسې یو کتاب جوړ کړي چې هغه قرآن وي او د ټولو انسانانو توجه و دې کتاب ته راواړوي، مګر الله رب العزت داسې قرآن جوړ کړي چې انسان یې په تلاوت باندې خوشحاله کیږي، په لیدلو یې انسان فوراً په زړه کې خوشحالي محسوسوي، او کله چې انسان قرآن ته ځان نږدې کوي او قرآن بیا ځان ته نږدې کوي، الله رب العزت په ژوند کې برکت وراچوي. فإن لم تفعلوا نو تاسو خدا کار ونه کوئ، په تیره زمانه په ماضي کې او په خوا وختو کې دا کار تاسو ونه کوئ، د قرآن کریم پر رقم مو یو صورت جوړ نه کوي، ولن تفعلوا او هیڅ کله به جوړ هم نه کوي، نه مو تیر وختونه دا کار وکي او نه را روان وختونه دا کار کولی سي. فإن لم تفعلوا تیر وختو ته اشاره ده چې په تیر وختو کې تاسو دا کار ونه کوي، ولن تفعلوا او نه آینده دا کار کولی سي. فاتقوا النار التي نو تاسو ځانونه وساتئ، النار التي د اور څخه هغه اور وقودها الناس چې د هغه اور خاشاک یا پیلوزه به الناس خلق وي، والحجارة او ډبرې او کاڼي به وي. الله رب العزت به کفار صفت تفاسیر والا لیکلی دي، او علامه صابونی صاحب په خپل تفسیر کې دا اوس چې مې دریات کې دي کې لیکلی دي چې الله رب العزت په کفار دا اور ته ورچوي او د دوی سره به هغه ډبرې چې دوی ډبرې تراشلې او بتان یې جوړوله، دغو بتانو عبادت یې کوئ، دغه ډبرې به هم الله رب العزت جهنم ته ورچوي. نو د داسې اور څخه تاسو ځان وساتئ. اعدت دا اور تیار سوی دی للکافرین د کافرانو لپاره، او داسې اور دی چې زما انسانان د دې طاقت درلودلی نشي. اوس کاشکې چې زموږ سره دغه یو فکر هم وای چې د حاضرې و د قبر ته چې کله انسان ځي سړی شخ کې، مګر بیا هم هغه خبرې وي، هغه عادتونه وي، هغه فکرونه وي، نه د ګناهو څخه توبه وکاږي او نه د ګناهو څخه لاس په سر سي، بلکې چې کله د حاضرې څخه رالی یو ورځ یو څه ژړه غوندې یا ژړا یې وکړله، دوهمه ورځ یو څه داسې خفا یا ناراضه غوندې کښېنستی، درېیمه ورځ هم داسې یو څه په مناسباتو جنداري کې ورځ تېره کړله، اخر ختم وکړي، بس خلاص، نه تا کړي نه ما کړي، بېرته هغه ګناهونه دي. د دې دپاره چې آینده او آخرت زموږ او ستاسو سم سي، لږ فکر کول پکار دي، لږ فکر. د هغه اور که څوک طاقت لري دلته یې نو په ښکاره باندې دا کارونه کوي، که څوک طاقت نه لري لکه صحابه چې طاقت نه درلودی، ځکه نو په هر مجلس کې ژړل. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات او زیری ورکه نبی الذین کسانو ته. اوس خبره الله رب العزت دا کوي چې انسانانو ښه کارونه وکړله، بد کارونه هم وکړله، اوس کومو انسانانو ته باید څنګه زیری ورکول سي او کومو انسانانو ته باید څنګه زیری ورکول سي. شو انسانان ته ښه زیری دی، بدو انسانان ته بد زیری دی. وبشر الذین او نبی زیری ورکو کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی دی، وعملوا او کړي دي الصالحات نیک کارونه، ان لهم
چې بېشکه د دوی لپاره جنات باغونه دي تجري بهیږي به من تحتها تر دغه باغو لاندې الانهار ویالې به بهیږي. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. كلما هر وخت رزقوا چې ورکول کیږي د رزق لپاره د جنتیانو ته منها من ثمرة رزقا منها د باغو څخه من ثمرة چې باغونه کوم میوې لري رزقا د خوراک لپاره. ترجمه به داسې وکړو کلما هر کله چې رزقو دوی ته ورکول کیږي منها د باغو څخه من ثمرة د باغو د میوو څخه رزقا د پاره د خوراک قالو نو جنتیان وایي هذا الذي رزقنا من قبل دا هغه میوه د رزقنا چې موږ ته راکول سوی و من قبلو تر مخه و اتو او رابړل سي و دوی ته به د میوې په رقم متشابها نورې مشابه میوې یو رقم میوې د دنیا میوې به هم دوی ته راوړل سي ولهم او د دوی لپاره به فیها په د جنت کې ازواج ښځې وي مطهرة پاکې کړل سوي به وي وهم او د جنتیان به فیها په دغه جنتو کې خالدون همیشه وي. اوس به یې نو تشریح وکړو. دوی ته چې هر وخت میوه راوړل کیږي نو دوی دا وایي وایي دا داسې میوه ده چې پخوا موږ ته راکول سوې وه د دې تر مخ هم راکول سوې وه او داسې میوه به دوی ته راوړل سي چې هغه د جنت د میوې سره یو شی وي. نو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي وایي د دنیا میوې صرف او صرف د نمو لپاره دي خو د جنت میوې د خوند لپاره دي. د دنیا میوه چې څومره خوند لري د جنت میوه بیخي زیات خوند لري تر دنیا د میوه ځکه چې د دنیا میوې فقط د نمو لپاره دي چې انسانان یې نمو سره اشنا سي. انار دي، سیب دي، زردالو، خټکي، اندوانې، انګور، ګرنګیچ او داسې نور څه دا صرف د نمو لپاره دي. خو کله چې جنتیانو ته په جنت کې میوې راوړل سي او دوی ته ورکول سي دوی به دا خبره وکړي چې موږ ته د دې تر مخه هم میوه راکول سوې وه او راوړل سوې وه نو هغه د دنیا میوه ده دوی فقط ماضي په دنیا کې د میوو د نمو سره اشنا سوي وه نور دغه خوند چې د جنت د میوو دی هغه د دنیا په میوو کې نسته. ځکه نو علما کرام فرمایي وایي کومې میوې چې جنتیان ته په جنت کې ورکول کیږي هغه به په شکل او صورت کې به د دنیا د میوو په رقم وي مګر په خوند کې به جلا وي. خو کله کله به داسې هم وي ډېر ځله به داسې وي چې د دنیا د میوو څخه به په شکل او صورت کې هم جلا وي یا به غټې وي او ډېرې خوندارې به وي او یا به د دنیا د میوو په رقم وي مګر خوند او ذایقه به د دنیا د میوو په رقم نه وي. نو جنتیان ته الله رب العزت په جنت کې دغسې میوې ورکوي. دا خو یوه خبره د دې انشاءالله تفصیل بل وخت درته کومه چې د جنت د انګورو اندازه په احادیثو کې څونه راغلی ده او داسې نور څه نور ځایونه د دې بحثونه راځي. ولهم فيها ازواج مطهره او د دوی لپاره په دې جنتو کې ازواج ښځې وي مطهره پاکې کړل سوي به وي عیب به نه لري کمزوري به نه لري. دا اوس چې ښځو ته کمې مرضۍ راځي د کوچني د تولد سره د نفاس یا د میاشتې مرضي د حیض د دې څخه به پاکې وي او بدرنګي به نه لري او هیڅ شی به نه لري او هر هغه کمزوري چې په دې دنیا کې ښځو درلودله هغه به نه وي. ځکه نو علما کرام فرمایي یو حدیث کې غالبا دا راځي وایي د دنیا ښځه به د جنت تر حورو ښایسته وي. کومه ښځه چې انسان په دې دنیا کې لري او د ده بدوباشي ګزاره ورسره وي دغه د دنیا ښځه به په جنت کې تر حورو ښایسته وي. نو لهذا ناز یې پکار دی که نه دی پکار یو څه یې باید ونازوو که څنګه ښې باید ونازوو داسې نه چې په جنت کې لا خوابدي وي. کوم په دې دنیا کې ډېرې نازولې مګر و د ځینو کسانو ناز نو بس هغه جنجال ورته پیش کړي. ناز خپلې طریقې غواړي کله کله داسې وي دا ښځې هم ډېر چالاکه وي. حدیث کې چې راځي وایي د ښځې ناشکري داسې وي وایي نارینه ته دا وایي د کومې ورځې څخه چې ستا کور ته راغلی یم د هغې ورځې راشي ما د خوند ګوله نه ده خوړلې الله چې در هر چا به یې ښه خوړلي یو سا به یې خوړلي مګر دا خپلې طریقې غواړي. ښځه د چپه پښتۍ څخه پیدا سوې ده علما دا وایي وایي د هغسې به یې ساتې که دې دا طبیعت ته رااړول ماتېږي او که دې خپل طبیعت ته پرېښوله کږه ده داسې کږه به در سره رواني یا یو څه دا ځان ته رانږدې کول یو څه ځان و دې ته ورنږدې کول ګزاره سره کول دغسې د ښځې سره ګزاره کېږي. نه ګرد عمر په ډانګ او په چلاخه باندې ګزاره کېږي او نه ګرد عمر جار دې سم قربان دې سم مه راڅه خوا به دې کېږي نه په دې کېږي. یا یو څه خوشکه پر یو ځای یو څه بیا ناست. دا او کسان ته خبرې دي چې هغو ودونه کړي دي. کومو کسانو چې ودونه نه دي کړي فقط په ذهن کې دې ولري د واده سره سم
دا نسخې په کار اچول دي، ځکه چې اکثره وخت دا نوي ځوانان نه دا زمان دا بیا په بل شي کې ماخته سي. دوی خو فقط د واده اورېدلې وي بس نو بالا وایي هر څه باید پر قربان سي. هغه نو چې یو کال و دوه و درې و پنځه و لس تېر سي بارونه ارمان کوي چې زه خو یو راخستی وم. د اوله سره باید احتیاط په دې کې وسي. نو د هر رقم نقص څخه به دغه ښځې پاکې وي. په جنت کې الله رب العزت ښځې ورکوي خو د هر رقم کمزوري څخه به پاکې وي. اما د دې دنیا ښځه به تر حرو ښایسته وي. وهم او د جنتیان به فیها په د جنت کې خالدون همیشه وي. الله رب العزت کې دغه جنتونه موږ او تاسو ته نصیب کړي. خو لږ کار غواړي، لږ محنت او خواري غواړي. موږ به هم لږ خواري کوو، الله رب العزت هم پیرزوینې ډېر را باندې کوي، نو کار به انشاءالله سم وي. او دا چې برابر هیڅ شی نه وي. نن یو سپین ږیری و، زه د مازدیګر اوداسه ته راوتلم نو تقریبا 28 بالا 3 بجې دي. زه ورته هم بابا د کوم وخت لمونځ کوې؟ نو دی راته وایي د ماپښین لمونځ کوم. اوس خو قضا دی، وخت داخل سوی دی. وایي یو 20 بالا 25 بالا به خو زه به ودرېږم، خدای پاک وایي راسه قبول کړي. نو وینې مې نو څه وکړم؟ اوس زه ورته هم قضا دی، دی وایي زه به ودرېږم، خدای به یې قبول کړي. دا کله کېږي؟ دومره ناپوهي هم نه ده په کار. بس لکه هغه د صحرا خلک نه یي چې بس ښه لمر ژړ سي باره نه ودرېږي. وایي څه مې کړي وایي. یو وخت یو سړی رالی بارول، زه دا اوبه لګومه خو دا کالي مې مردار سي په دې اوبو باندې. نو د لمانځه وخت چې راسي نو څه وکړم؟ د دا مطلب و چې مولوي صاحب داسې یو صورت راوښی چې هم مې کالي و بدن مرداري هم مې لمونځ صحیح سي. عمل داسې خو نه سي کېدلی. کالي بدلوه، بدن پرېوه، لمونځ کوه، کار به سم سي. یو څه فکر کول پکار دي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت ربي اغفر وارحم انت خير لا اله الا انت وصلى الله تعالى